تاسو ټولو ته په خیر علی وایم. ټول ستړي مه شئ، خدای مو په خیر راولوه. او خپل مشران که ښي لاس ته مې ناست دي که ګس لاس ته مې ناست دي هغې ته په خیر علی وایم. زمونږ ریسرچ سینټر چې دی د باچاخان دا 2006 کې موږ طریقې کار داسې جوړ کړی و چې د اسفندیار خان سره په مشورې باندې موږ مختلف لیکوال، ادیبان، شاعران او زنانه پکې وې او ورسره د هغه هم د پروفیسرانو، لیکچررانو، ټیچرانو دا ټول راغونډ شو او په دې مو مشوره وکړه چې یو داسې شی جوړ کړو چې هغه د دې وطن د ځمکې او د تحریک سره تړلې څیزونه راغونډوي هم، لکه د لایبرري په شکل کې راغونډ هم کی او د سره ریسرچ کار هم شروع شي. بیا مو نوم ورته تجویز که دی کې افراسیاب خټک صاحب و په هغه وخت باندې هغه د صوبایي صدر هم و د ان پی او غزن خان و د هغه د انچارج و د مرکز. زه وم ورسره دا شانته موږ سره خدای دې وبخي شیرزمان تایزي صاحب و. بیا دې کې مشورې کې بلا خلک راغلي وو او هغه حال که تاسو کتلی دا ډېرو کیدای شي نه کتلی، ډېرو به کتلی. زموږ باچاخان ریسرچ سینټر چې د څېړنیز مرکز هغې کې موږ چې دا مشورې وشوې بیا ځینو کسانو ووې په ملګرو کې چې را هغه دي بلکې ما پورې موږ ته ویله شیرزمان صاحب ته چې ته بیا مشر شئ. شیرزمان صاحب ویلې چې نه زه دغه کار نه کوم، تاسو یې خپله کوئ. خټک صاحب دوی ټولو سره ویلې چې نه دغه کار به ته کوې. ما ورته ویله زه خو نوکر یم، شلم ګریډ کې لکه استاد یم. بیا ویله خیر راته د استاد داسې کار به وکړو چې تا سره به بیا هغه کې ولیکو چې هانرري، ځکه چې بیا هغه قوت به اعتراض کوي لا څه کوي که نه. بیا مو دا کار چې هغه کو دی کې اهداف چې کم دي هغه د ستاسو په دواو سره موږ تقریبا له 100 نه زیات کتابونه منځ دورې کې څه مودې پورې زه نه وم، خو دې نه علاوه زه داسې مسلسل پاتې شوی یم د مشره. برحال موږ د دې خاورې سره د تحریک سره باچاخان ملګري نور کتابونه د تاریخ په حواله، جغرافیه په حواله باندې، وسایلو په حواله سره موږ بلا کار کړی دی. بلا کار با مقصد په ځاني نه دی کړی، خلکو کړی دی. لکه مطلب ډاکټر صاحب کړی دی، د کړی دی، بل کړی دی. زه نه چې کم دي لکه اوس باچاخان بایوګرافي چې کومه ده بیا مو داسې کار وکړو چې له هند نه، له افغانستان نه، له نورو کنټریز نه موږ له نورو هیوادونو هم داسې کتابونه، داسې څیزونه راوړي دي چې هغه نه پیدا کېدل. بل د دې لایبرري خوبي دغه هم د زموږ والې چې دې کې موږ سره د ګاندیجي ټول کلیکټډ ورکس دي، ټول د ګاندیجي چې څه شی لیکلي شوي دي په هغه باندې لایق لیکلي دي، دا ټول موږ سره موجود دي مختلف هغه کې. او ورسره د هغه والا د جواهرلال نهرو وال هم ټول موږ سره دا لکه تاسو ته به په بله لایبرري کې نه پیدا کېږي. او دا دې پاره مې دا خبره پکې وکړه خصوصي توګه باندې چې دا کومه موږ باسلان دي، کومه سټوډنټس دي، هغې ته بیا تکلیف نه وي. موږ سره لکه داسې ډېر شیونه شته چې تاسو ته به کیدای شي په دې صوبې نورو لایبرریانو کې، په نورو هغه کې، په یونیورسټیانو کې، په کالجونو کې به نه درته میلاویږي، دلته به څیزونه درته میلاو شي. خو بهرحال تر اوسه پورې موږ یو 100 نه زیات کتابونه چاپ کړي دي. دې سره به دا دوه ملګري چې کوم دي کاروان صاحب او بل توراب صاحب، دې ته زه مبارکي وایم د کتابو هغه باندې. البته توراب صاحب کتاب خو مې نه دی کتلی او دا مې مات ګډ توبه وایم، هغه یوه څه ټوک خبره پر وشو خو دې پاتې پکې یو ځل وبیا کوم خیر دی ګپ شپ دی پکې چلی. یو ځل یو ملګري کتاب لیکلی او دومره غټ و، اوس یې چاته ورکړی 2-3 کسانو ته که نه چې دا به بیا بله ورځ به بیا خبرې پکې دا هغه به فنکشنز به هغه ته به یاد وي زموږ مشر ته. دا خانه فرهنګ ایران کې به عموما هغه ډېر و، بل ځای چېرته حال ونه بیا خانه فرهنګ ایران ولو به چای به ورکوله، پکوړې به وې ورسره او فنکشن به هلته ډېر مشاعرې به پکې کېدلې. اوس چې هلته سره لاړو، اوس چې هغه کس په چې پاسېده که نه کوم به تبصره به یې په کتاب کوله، هغه به ویله چې زه ډېر افسوس سره دا خبره کول غواړم چې کتاب خو ما لا تر اوسه ویلی نه دی. اوس هغه کوم چې رایټر و هغې ته سخته غوسه ورتله چې یار تاسو ته خو ما یوه هفته مخکې درکړي وو کتابونه چې تاسو یې وګورئ بیا به څه خبرې ورباندې کوئ. هغه خبره به په څه تمامه کړه، یاره ښه ټایټل یې دی او ښه تصویرونه دي ورکې، په میډیکل کالج او په یونیورسټي و که نه، او ښه ښکلي تصویرونه دي او ډېره یادګاري شی دی. اوس ما ورته ویل چې اوس کیدای شي مطلب د زه توراب صاحب باندې وایم یاره ډېر مزېدار ښکلی ځوان دی،
ټیک شه که نه. خو بهرحال مبارکي ته وایم. البته کاروان چې کوم دی که نه، کاروان نه ما اوس تپوس وکړه چې ته کله زېږېدلی یې. اوس انقلاب نه مخکې که شاته وایي شاته، مطلب دا دی چې دی د انقلاب زوی دی. کاروان چې دی که نه دا د انقلاب زوی دی. دته پته نشته، دته پته نشته، خو دی د انقلاب زوی دی. راسره دی راسره ناست دی د انقلاب زوی دی. دی به دغسې وي. تاسو شاته والی یئ که نه ټوله. او دوی موږ چې یو که نه، موږ یې زمن نه یو، بلکې زه به دا کنفیشن وکړم چې موږ یې پلویان وو. دی بیا و کیدای شي دی اوسپني به نه، خو و بیا زه خو یې ومه لکه زه یې بندم چې زه یې وم پلویان یو. کله به مو وی یاره وایي سره ډولۍ به راځي، کله څه کله څه که نه. دې کې چې ما د کتاب دوال مخکې کتلی او لا دا اوس د فیفت دغه والا دا خو خیر په ښکاره باندې د ورته چکټ ټک په کړی دی که نه، چې آیا مطلب دا زما خپل نظر څنګه دی، یو د پاکستان نظر دی، یو زما نظر دی، یو د ده نظر دی. اوس په دې نظر کې د خپل نظر دغه کې پیش کړی دی، خو نظر کې کوشش دا کړی چې د عموما رایټر لا د لیکوال دا کوشش وي چې خپل نظر د خلکو نظر راغونډ کړی، هغه بیا په هغه کې تا ته پیش کوي. په یو داسې هغه یې ورکړی یو چې خاص چوکاټ کې که نه، او یو خاص سټیجز سره هغه شی په مخ باندې بیایي. اوس د کتاب چې کوم دا پینځمه صوبه په ښکاره باندې نصیر الله بابر به وایي چې افغانستان زمونږه پینځمه صوبه دی. کله به یې وایي طالبان زمونږ ماشومان دي، چې دا ټکی وکړو که نه، هغې سره یو غوبل ورته جوړ شو، خلکو ورنه ایکسپلینیشن کول. او ډېرې خبرې خو اوس په هغه ذکر نه کوو چې په کتاب باندې دي، په هغه یې نه کوو په بابر صاحب باندې چې هغه موږ مخکې څه خبرې نه دي کړې. لکه په ریکارډ باندې دي ما سره په ریکارډ دي، په هغه کې شته را سره، په لیکلو کې شته دي را سره، هغه کې شته موږ مخکې کړي دي که نه. ایریا سټډي سنټر کې یو بل ځای کې چې کوم کنفیشنز کړي دي که نه، هغه خو د بهادري خو شو کوله که نه چې ما پکې څومره لاس دی. مطلب دا په آبادي نوم به ورکړي که نه، دوی به آبادي نوم ورته ورکولو چې د افغانستان آبادي کې ما څومره لاس دی، له آزادولو کې. او موږ به غلامي والا ورته ووایو، له بربادي ورته ووایو، ځکه چې کابل مست برن، چې کابل دی باید وسوځي. هغه پکې ناروا. زه به تاسو له منځ نه ووځم او خپله دغه هغه به موږ ینګ ډاکټر صاحب چې کوم دی که نه، د میډیکل ډاکټر کم او د کتابونو ډاکټر ډېر دی. ټیک شه که نه، ستاسو د خواست ډېره زیاته مننه.